د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې په هیواد کې د وروستیو تحولاتو له راتګ وروسته یې له ستونزو سره له دې هیواد څخه نړۍ ته د افغاني توکو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د سوداګرۍ او پانګونې خونو مسؤلینو په کابل کې د صادراتو د 8م ملي کنفرانس او د کال غوره صادروونکو تر نامه لاندې په یوه غونډه کې زیاته کړه چې په تیر یوه کال کې صادرات 1.9 میلیونه ډالرو ته رسیدلي چې د تیر کال په پرتله شاوخوا 50% زیاتوالی ښیي. نن چې زه ستاسو سره خبرې کوم په روسش کال په دغسې حالاتو کې چې هر کوم حالات هم وه د افغانستان خصوصي سکتور وکولی سوی چې خپل صادرات 45% افزود کړي، یعنې د 1990 کال په پرتله باندې زموږ صادرات تقریبا په 1990 کال کې 950 میلیونه ډالر وه، ولې په 1400 کال کې زموږ صادرات تقریبا 1.9 میلیونه شول. دوی دغه ورځ په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې لا هم سوداګر افغانستان کې په ډیری برخو کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې سرپرست حکومت یې باید په دې برخو کې لاسنیوی وکړي او دغه ورځ د سوداګرو او پانګوالو پر مخ شته ستونزې حل کړي. تجارانو غوښتنې نورې هم لري او موږ تقریبا یو غټ پکیج جوړ کړی دی چې هغه پکیج تاسو واورئ او د خصوصي سکتور ټول مشکلات په دې کې موږ ذکر کړي دي. په دې کې تقریبا د مختلفو د افغانستان د ټولو تجارانو څخه پر دې باندې پوښتنه سوې ده او همکاري ځینې غوښتل سوې ده چې کوم شی زموږ دپاره اولویت لري هغه ټوله په شخصیت دي. په دې غونډه کې د کانونو او پترولیم وزیر شهاب الدین دلاور زیاته کړه چې افغانستان په تیر یوه کال کې د صادراتو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري چې د یادولو وړ یې د ډبرو سکاره دي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې د امنیت له راتلو سره د کانونو د استخراج، پانګونې او سوداګرۍ لپاره په بشپړه توګه زمینه برابره شوې ده. بشري قوه الحمدلله موږ تاسې لرو، ملي تجاران الحمدلله موږ تاسې لرو، ډک معادن داسې معادن لرو تاسې یقین وکړئ چې په ټوله دنیا کې نشته، له حساب نه وتلي. هر افغان زه چې ځان سره فکر کوم هر افغان امیر ده که موږ او تاسې څوک کار ته پرېږدي. دغه ورځ د دې کلني کنفرانس په یوه څنډه کې افغاني محصولات هم نندارې ته وړاندې شول. د دې نندارتون مسؤلین او سوداګر زیاتوي چې که څه هم په تیر یوه کال کې له زیاتو ستونزو سره مخ وو خو بیا یې هم خپل کار ته دوام ورکړی چې له نیکه مرغه اوس بیرته وضعیت ته عادي کېدو په حال کې دی. موږ د جلغوزۍ صادرات چین ته کوو او په روز کال یې لږ د تیارو مشکل و او د هغې د وجې نه موږ مالونه په سرحدو باندې واړول. سږکال یې غواړو چې اسلامي امارات موږ سره د کارګو د طریق نه کومک وکړي او موږ ته تیاری آماده کړي چې موږ خپل مالونه مستقله چین ته انتقال کړو. د افغانستان امیر باید وسط دغه ډول نندارتونونو ته باید پراختیا ورکړل سي. یوازې دلته موږ نسو کولی چې کوم کار ورباندې ترسره کړو. باید د ټولو شرکتونو او سوداګرو وړاندیزونه او غوښتنې واخیستل سي او د نندارتونونو په اخر کې د سوداګرو او حکومتي مسؤلینو ترمنځ ناستې وسي او پوښتنې ورڅخه وسي چې څه غوښتنې سوداګر لري. که له ما څخه دا پوښتنه وسي زما غوښتنه به دا وي چې په نړیواله کچه نندارتونونه جوړ سي او موږ خپل صنعت پکې نړۍ ته وپېژنو. دوی له حکومت څخه غواړي چې افغاني محصولاتو ته په نړیواله کچه بازارموندنه وکړي او هڅه دې وکړي چې افغان سوداګر هم وکولی شي خپل محصولات په نړیوالو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې کړي. بخشای مختلف ما تولید کارهای صنعت په بیلابیلو برخو کې موږ د لاسي صنعت په برخه کې کار کوو. لوښي، د زیوراتو د ایښودلو صندوقونه او دغه راز یو شمېر نور توکي موږ له لرګیو څخه جوړوو. په تیرو کلونو کې مو کارونه ښه وو خو په تیر یو کال کې مو وضعیت خراب او کارونه مو کم شوي. خو د ظرفیت لوړونې په برخه کې مو ډیر زیات کار وکړ او ګڼ کسان مو د لاسي صنعت په برخه کې وروزل او درسي ټولګي مو د دوی لپاره جوړ کړل. د افغانستان د سوداګرۍ خونې له لوري دغه کلنی کنفرانس په داسې مهال ترسره کیږي چې پر افغانستان لا هم د امریکا له لوري اقتصادي بندیزونه دوام لري او دا بندیزونه او د افغانستان د ارزي شتمنیو د کنګل کېدو له کبله په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. احسان الله کریمي، CMG کابل.